صالح سړی د هر سړی صفت او مدح کوي. د شیخ زاید پکتیا او پکتیکا پوهنتونونو محصلانو ته 15 ورځنۍ تربیتي دوره د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوه. د شیخ زاید پوهنتون رئیس په خپله وینا کې د یاد پروګرام د اهمیت ترڅنګ محصلان وهڅول چې د یاد پروګرام څخه سالمه ګټه واخلي او په خپل وخت ورته ځانونه حاضر کړي. همداراز نوموړي وویل چې د دې دورې لپاره د ښو سلوک په کچه منتخب شیوخ کرام ټاکل شوي دي. باید د دوی د درسونو او بیانونو څخه ګټه پورته کړئ. نو د استاد احترام، د مشر احترام، د عالم احترام او موږ ته د مېلمستیا احترام، دا به موږ تاسو باندې لازم ده چې د خلکو سره به دغسې سلوک کوو څنګه چې یو سړی مېلمه سره کوي، یو استاد سره کوي، یو روحاني مرشد سره کوي. الله تعالی دې تاسو ټولو ته ښه صلاح او فلاح نصیب کړي. دغه تربیتي دوره چې 15 ورځې به دوام وکړي د شیخ زاید پکتیا او پکتیکا پوهنتونونو محصلان به پکې ګډون لري او د ښو سلوک منتخبو شیوخ کرامو لخوا به ورته وړاندې شي.